دا زمونږ جانه پهچان حاجي صاحب کور کې لګیا دی لوښي انځي شاهد بھائی لږ سیټ ته شه حاجي صاحب مصروفه دی مالدار خدمت یې د خلکو ته لږ وښیم چې مې وکړو 2 ورځې سمندر کې تېرې کړې اوس راووته اوس څه پایانې او جمعې ورځ د ځي به د خیره کور ته موږ به هم ځو دا چې سمندر نه خلک راوځي خپل لوښي لرګي څه صفا سوتره وینځي سنبالېږي بیا کور ته ځي ښایسته شوړګي دا نور لګیا دي نور ساونونه پیټ کوي او سره زموږ شکاریان هم مصروف دي بنجار بوٹ